د افغانستان د خپلواکۍ څېړنې د پلاوي لخوا د معلوماتو غوښتنې ویډیو پیغام. زما نوم لارډ جسټس چارلز هډن کیو دی او زه د افغانستان اړوند خپلواکۍ څېړنې د پلاوي مشر یم. زما دا څېړنه لا یو څه مودې راهیسې روانه ده او زه دا پیغام درلیږم څو تاسو ته ووایم چې که څه هم موږ ډېرې علني اورېدنې نشوای کولی، زه لا هم پوره عزم لرم چې رښتیا معلوم کړم او د دې ادعاو په اړه حقیقت راڅرګند کړم. سږ کال مو ډېر کار کړی او د څو ورځو اورېدنې مو ترسره کړي دي. ما تازه یو تفصیلي راپور زموږ په ویبپاڼه کې خپور کړی چې په دري او پښتو ژبو ژباړل شوی دی. زه ژمن یم چې راتلونکي مهم اسناد او تازه معلومات به هم په پښتو او دري ژبو درسره شریک کړم، خو تاسو وکولی شئ د څېړنې پرمختګ په ښه ډول تعقیب او درک کړئ. زما دا څېړنه د برطانیایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او یوازې د برطانیایي ځانګړو ځواکونو هغو عملیاتو چې د 2010 تر 2014 کلونو پورې د پیښو او عملیاتو ارزونه کوي. کله چې موږ د عملیاتو یادونه کوو، مطلب یې هغه نظامي کړنې دي چې د برطانیې ځانګړو ځواکونو د افغانانو سره د تماس پر مهال ترسره کړي وي، لکه د نیونې ځانګړي عملیات چې په هغو کې برطانیې سرتیرو د شپې پر مهال د خلکو د نیولو او پوښتنو لپاره عملیات کول. زه پوهیږم چې ښایي له موږ سره په اړیکه نیول درته اسانه نه وي، خو که تاسو کومه